دونه دغه یې ورکړي شهیدان یې ورکړي دونه مجاهدین د هر هغه څه دا ټول شیونه د څه دپاره او دا د هر څه د 14 کلن جهاد د اهدافو د پوره کېدو په خاطر باندې چې دغه جهاد او دغه هجرتونه چې دا کوم یو چې دلته وکړلو د افغانستان خلکو دا څه دپاره و او څه باید شوی وای او باید په دې افغانستان کې څنګه حکومت راغلی وای خو د په مقابل کې داسې حکومت راغی چې د 14 کلن جهاد اهداف تر خپو لاندې شول هغه کونډې یتیمان یې ټول سره سرونه او خپې سره غوڅې کړلې او بلکې د ملت ټول شتمني د صفر سره مخامخ کړ او داسې وکړ چې مطلب روسانو هم په دې کې مطلب دا کارونه ونه وکړي نو د دغو موږ د مجاهدینو په ضد نه یو دا تحریک هم شروع کړی بلکې موږ د دغې د فاسد اعمالو په واسطه چې کوم یو دوی عملونه فاسد وکړو او د فاسدو اعمالو په ضد موږ راپارېدلي یاستو موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې سراسري امنیت وي خلک خپل روزګار وچلي او دا افغانستان د افغانانو ملک دی او په دې کې زمونږ بابایانو ټول څه چې پاچاهي تېره شوې دا ټول د مسلمانانو او په دې کې باید اسلام او دین او مذهب باید په دې کې قایم شي مونږ خو بس د هیڅ چا سره ما درته ویل چې د اشخاص سره زمونږ غرض نشته مونږ اصلا هدف فساد او فساد لاړ او فساد چې لاړ شي هغه اشخاص چې فساد په خاطر د لاس نه کېده یا د خو نه کېده نو اوس چې هغه اشخاص چې په عدل او په انصاف او په اسلامي طریقې سره وچلي ټول زمونږ ورونه دي او دا خو زه درته په صراحت سره وایم چې انشاءالله کوم طالبان چې دلته راغلي دي او څونه زحمتونه دا صرف د وزارت چوکۍ او یا د بل څه دپاره نه دي دا ګوره وزارتونه چوکۍ هماغه پخواني خلک چې یا د ترک یا امین یا تر ببرک او نجیبه پورې او بالاخره چې کله مجاهدینو فتح او نصرت الله تعالی ورته ورکړله بیا چوکۍ هر څه د دوی دپاره ملایان ګوره خپل طالبان تمام ټول درسونه خپله ویلې خو دا دی چې په مقابل کې د جهاد اهداف تر خپو لاندې شول نو د دوی دغه فاسد اعمالو په ذریعه باندې دغه مجاهدین د طالبان راپاڅېدل او د دوی مقابله یې وکړله وم لیدل چې نن څه شو نن ګوره څنګه چې طلبای کرام د دغې سپینه شګه فتح کړله په ښه سهولتمندانې سره او دغه طالبان تاسې ګورئ چې څوک دي دا ټول ستاسې ورونه دي دا ستاسې بچیان دي په هماغې شان سره چا ټک هم پرې نه دی کړی مړي او زخمیان حتی درته دا وایم چې سټارټ ګاډي پریښې دي او ترېنه وتښتېدل او لاړل حتی زه درته دا وایم چې حضرت علي په ننګرهار کې دا ویلو چې زه به تر هغه پورې یا به بېدیځي کې سر کېږدم یا به جلال آباد لله الحم هغه ټول فسادونه لرې شول هغه خلک نن ټول تښتېدلي کونړ فتح شو لغمان فتح شو ورپسې تاسې لیدل چې په دې 2 کلونو کې څه حالت په دې کابل دا د جړا او د تعصب حالت و دا ملک طایفي او دا هر یو د ځان دپاره هر یو ملک او هر یو قمندان باچاهي وه ولې د ملک دا ټول شتمني د یو سړي په جیب کې وغورځېږي دا باید د ملک شتمني ټول څه شتمني چې دا باید دا د غریبانو په عاجزانو د هر چا چې څه حدود هغه باید حق وي هغې ته حق ته په حقدار وسپارل شي نو زمونږ د تحریک یوازنی همدا هدف دی او موږ انشاءالله د همدغې دپاره راغلي یاستو چې په دغه ملک یو اسلامي حکومت راولو یو اسلامي نظام قایم شي ځکه دا د موږ او تاسې د الله بندګان یو او دا د الله ځمکه ده دا چې موږ او تاسې د الله بندګان یو او دا د الله ځمکه ده په ده کې باید قانون د چا وچلېږي قانون د الله وچلېږي او قانون د الله کې چې څه قانون دی هغه موږ او تاسې د الله بندګان یاستو باید په هغه باندې باید موږ او تاسې اعمال وکړو او په هغې باندې رفتار وکړو نو دا څه د یهودیانو یا نصرانیانو یا شورویانو چې پخوا وي نو هغه باید د اسلام نه مخالف دي که نو هغې باید د هغې اعمال پرېږدو اوس طالبان راغلي او یقینا چې تاسې باید د طالبانو راتګ ته ښه راغلاست او خوش آمدید ووایې دا ستاسې د امنیت دپاره راغلی دا ستاسې د عزت دپاره راغلی پخوا به په دې ځای کې ګوره څونه شرونه فسادونه به انشاءالله دا شر فساد ټول منکرات به انشاءالله دې نه لرې کېږي هر سړی به خپل غریبي کوي هر سړی به په خپل دفتر کې کار کوي او روزګار به کوي انشاءالله دا خو انشاءالله ټول اهداف د طلباو دی او تاسو ته مونږ دا په صراحت سره وایو زمونږ ورونه یې او انشاءالله چې کله وخت مساعد شي تاسې خپل وظیفو ته راشئ خپل وظیفو به انشاءالله د شریعت په چوکاټ کې تاسې ادا کوئ که چېرته بیا د کیدی شي تاسې د اسلام د لارې نه منحرف یا داسې شئ چې د شریعت د چوکاټ نه څه تجاوز هم د شریعت په چوکاټ کې به تاسو ته جزا ورکول کېږي دا موږ د تحریک د امیر نه نیولی تر طالبه پورې دا په ځان منلی دی او ولو که هر څوک چې د اسلام او د چوکاټ د شریعت څخه مخالف هغه
سر یا لاس یا ګوتې وخورئ هغه انشاءالله چې څه جزا وي هغې ته هغه به ورکول. اوس وګورئ د نجیب دا که چېرته 14 کاله مجاهدین په دې کې ګوره جهادونه یې وکړل، هجرتونه یې وکړل، مجاهدې وکړلې، خو د هغې په مقابل کې وګوره کله چې راغلل دلته نجیب یې پرېښوده. تاسو دلته به خلکو ویلې دې ته موږ به په دې غرو په دې سنګ نوشته په دې ساحو کې به وو، موږ ته به دا خلکو د بېنظیرې دغه بچیان ویلې او د بېنظیرو غلامان او مطلب موږ ته ویل چې خلقیانو پرچامان. تا سره پخواني کمونستان دي. که چېرته موږ سره پخواني کمونستان وای نو موږ به نجیب څه له اعدامو یا د هغې ورور. په همدې شان سره هر هغه څوک چې د ملک خاینین وي هغه انشاءالله په دې ځای کې به محکوم کېږي، په دې ځای کې به هغه خپل جزا به انشاءالله رسېږي. دا زموږ انشاءالله اهداف دي. خدای ته هم شکر وکړه، شکر چې خدای اسلام راغی. نجیب لاسه د خپله بندي وو، ورونه مو بندي وو او ټول هغه دا نن شپه چې موږ د راډیو لاره نه واورېدې په دې ووایي چې خدای شکر چې موږ د تا بندی وو چې اوس حق په افغانستان کې راغی، صداقت په افغانستان کې راغی. نجیب فاز صاحب چې د خلق رښتیا هم دا خبره باندې کوله. اوس نجیب په دغه د کمونیست په کې بخي ولرزېده. کمونیست پوه چې والا دا خلق رښتیا چې مسلمانان دي، رښتیا چې اسلام دي او موږ ټول خلق پوه شو موږ په دې عقیده وو چې دوی شکر اسلام دي، مسلمانان دي او د خلق باید خلق تبلیغ وکړي. اوس نجیب داسې اوس ټول دنیا ته معلوم شو، جهان ته معلوم شو چې رښتیا دا خلق اسلام دي، د خدای اهداف د نبي حضرت محمد نبی صلی الله علیه وسلم. استاد وګورئ دا طالبان چې څه ګرد داسې ناست دي، دا طالبان تاسو وګورئ دا طالبان وګورئ دا ټول دا طالبان دي، دا ګوره دا طالبان دي. ستاسې ورونه دي هغه ورونه چې پخوا په دغه څنګرو په دغه غرو کې پراته وو، دغه ګوره دا طالبان دي که نور څه دي مسلمانان دي، طالبان دي د خدای. نو موږ دا وایو چې انشاءالله په ښه امنیت سره تاسې دلته شپې ورځې تېرې کړئ. انشاءالله اوس تاسې داسې ورځ راغې په تاسې باندې لکه چې څنګه دا تاسې باندې لکه چې اختر راشي، دا باید تاسې دغه ورځ انشاءالله داسې ونمانځئ په خپلو تاسې کورو ته چې لاړ شئ تاسې د شکرانګۍ مونځونه وکئ او الله ته ډېر وجاړئ چې دغه د الله یو عذاب چې نازل شوی په دې افغانستان. یقینا که د طالبانو تحریک نن پیدا شوی نه وای نو تاسې ولیدل چې په دې ځایو کې څو باچاییګانې تېر شوي، د حکمتیار باچایي ګوره، د سیاف باچایي ګوره او د رباني او د مسعود دارنګې د هر یو باچایي وه. په سمت شمال کې د دغه باچایي ګوره، د دوستم باچایي ګوره، هلته د حاجي قدیر باچایي وګوره. نو دا که چېرته دغه د طالبانو تحریک پیدا شوی نه وای نو دغه بدبختي به نه ورکېده. دا په تاسې باندې یو د الله رحم دی چې دغه عذاب په تاسې باندې ګوره اعمالکم مالکم، دا زمونږ او تاسې عملونه دي. که نن چېرته بیا موږ او تاسې د طالبانو د تحریک سره بیا هم همکاري او همدردي ونکړو، نن چې زه ګورم د اکثره خلک داسې بالکل داسې بې علاقه خلک ښکاري داسې. یقینا موږ دې ټولو ته دا پیغام رسوو چې انشاءالله دا زموږ ورونه یاستئ او تاسې طالبانو سره همکاري وکړئ، تاسې طالبانو سره په پوره همدردۍ سره. یقینا طالبان نن تاسو وګورئ چې زموږ په دې لاسونو کې ډالرې دي، یقین په خدای وکړئ که نه چې هغه کس موږ کله چې د هغې ځینه راغلي یاستو وږي تږي، تاسې وګورئ چې زموږ په دې جیبونو کې څه شی دي. دا طالبان وګورئ، دا سپېره طالبان وګورئ چې د سره د بېنظیرې د امریکا ډالرې دي. که چېرته موږ سره د بېنظیر امریکا ډالرې وي نو نجیب په امریکا باندې خوشحالېده که خفه کېده. روسانو ګوره په امریکا باندې خوشحال شو که خفه شول. د روسانو او د ایران ګوره خارجه چارو وزیران څه ویلي، ډېر څرګند خفګان یې زرا ظاهر کړ. نو یقینا زه درته دا وایم چې کله کورو ته تاسې ځئ د الله ډېر شکرانګي وباسئ او الله ته توبې وباسئ. که چېرته بیا هم ستاسې عملونه شاید دلته به د کونډو رونډو یتیمانو نن د هغو خلکو توبې قبول شوي چا چې په 14 کاله د روسانو مقابله یې کړې ده. دغه خلک د شهیدانو وینې ته هغه شهیدان چې د روسانو په مقابل کې شهیدان شوي هغه د مجاهدینو وینې ته په سپکه نظر ولیدل، د هغې ارمانونه پوره نه کړ، د هغې ارمانونه تر خپو لاندې کړ. نن وګوره چې نن ورک شو، الله تعالی یې ورک کړ. نو نن زه تاسو ته په صراحت سره وایم ورونو چې تاسې د طالبانو سره ډېره همکاري وکوئ. والله زه درته دا وایم چې د جلال آباد نه یا په هر ساحو کې چې مونږ راغلي یاستو، مونږ لکه چې څنګه پخوا مونږ جمعیتو کې دغه راټولول وظیفې، دقسې مونږ ته وظیفې راغلي دي. حتی زه درته دا وایم چې کونډې رونډې حتی کونډې مونږ ته دلته دغه راوړي دي. یقین په خدای وکړه چې د طالبانو کرامو ته دغه راوړي دي، وظیفې راوړي، ډوډۍ راوړي دي، پټکي ورته راوړي، جامې ورته کړي دي. نو تاسو ته وایم چې د طالبانو د تحریک سره ډېر مخلص شئ او همکاري وکړئ. که چېرته تاسې په خپلو اعمالو کې بدلون رانه ولئ
نو یقینا دا نږدې لرې نه ده چې الله تعالی یو بل عذاب په تاسې باندې نازل کړي. نو نن د الله تعالی رحم دی، دا باید ولمانځل شي. کورونو ته لاړ شي، تاسې خپلو خپلوانو ته ډېر پیغامونه ورکوئ زموږ له خوا نه. انشاءالله ښه امنیت دی، د چا سره زموږ کار نشته او د اشخاص سره زموږ کار نشته. هغه اشخاص چې پخوا په دفترونو کې کار یې کوو، هر هغه که مامور دی، که مدیر دی، که انجینر دی، که هر څوک دی، که پخوا په ظلم چلېږي، نن د په اخلاص وچلېږي. زموږ وروڼه دي، ځکه موږ دولت کې انشاءالله دلته اسلامي دولت کې دغه چلېږي. سر ته انجینر ته کار دی، ډاکټر په کار دی، وترنر په کار دی، موږ ته هر څه په کار دی انشاءالله. او دا ټول طالبان انجینر کېدی نه شي، ټول ډاکټر کېدی نه شي، هر څه کېدی نه شي. انشاءالله تاسو ته ټول ته ضرورت دی. په دې ځای کې به یو اسلامي فوج جوړېږي. دا افغانستان باید داسې یو بلا کې اسلامي جوړ شي د تمام عالمي دنیا دپاره، چې عالمي دنیا په افغانستان کې فخر وکړي چې یاره اسلامي حکومت دی. یقین په خدای وکړئ چې تاسې د افغانستان د اسلام د مسلمانانو نه په ټول عالمي دنیا کې داسې پاک خلک نشته. که سعودي دی جزاګانې ورکول کېږي، لیکن عیاشي پکې زیاته ده. هر ملک چې ګورې هغلته تاسې وګورئ چې هلته اسلامي نظام دی په نامه سره اسلام، لیکن زه وایم د افغانستان د مسلمانانو نه کلک خلک مسلمان خلک نشته په عالمي دنیا کې. موږ غواړو چې دغه افغانستان یو بالله کې اسلامي او د ټولو عالمي دنیا دپاره یو ستون اسلامي جوړ شي. په ساعت کې په لحظه کې انشاءالله ستاسې امر یعنې یقین په خدای وکړئ چې موږ حتی تر دې پورې چې ستاسې هر امنیت دپاره، حفاظت دپاره موږ به دلته ډوډۍ نه خورو، تاسو ته به رسوو. هر څه چې زموږ د لاسه زموږ په دې ساه کې مطلب په دې وجود کې ساه او دغه وي توان او طاقت انشاءالله تاسو نه دریغ نه کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بس بابا ډېر دا دعاګانې وکوه انشاءالله د دغه شیانو نه به خلاص شي. او ستاسې د سپین ږیرو ستاسې دغه حکومت راغی. تا تواضع دم یا خدای په هر مجال کامیاب شه. خالق پروردگار اسلام چایی اسلام په چایی و ګډه وډه بازي. دا بابا زه ته دا وایم، دا ستاسې یقین په خدای وکړه، ستاسې د مظلومانو او ستاسې د بیچارهو او د دغه شهیدانو د دغه کونډو رنډو یتیمانو د هغوی خیراو چې دغه پسې ورسېد او ستاسې دعاګانې وي چې انشاءالله موږ نن ګورئ چې طلبای کرام ستاسې په خواوشا کې نن د نه بابا خبره وره، زمونږ د پلار یې، زمونږ د سترګو تور یې، او انشاءالله چې څه زمونږ له لاس حکومت وشي انشاءالله تاسو سره کومک کوو. بس دا دعاګانې ډېرې کوه بابا، دعاګانې ډېرې کوه. او انشاءالله دا زه ته دا وایم چې دا خلک به انشاءالله ختمیږي او په دې ځای کې به اسلامي قانون جوړېږي، اسلامي حکومت ستاسې د خوښې حکومت به انشاءالله جوړېږي. بابا برو بچو برو